سلامونه هیله ده چې ټول اورېدونکي او کتونکي به روغ جوړ او خوشحاله وي. ګرانو ملګرو، نن چې موږ پر کوم موضوع یا ناول باندې خبره کوو، د هغه ناول نوم دی څيخيدلی اوښکې. د دې ناول لیکواله شفا کاکړ ده، د سویلي پښتونخوا اوسېدونکي. دا ناول پر 190 صفحو باندې مشتمله دی. لیکوالي کوشش کړی دی چې د پښتنو په سیمه کې، د پښتنو په دغه کې د ښځې پر ژوند باندې رڼا واچوي. نو دلته په دنیا کې ډېر داسې خلک ستا مشهوره شخصیتونه چې دا ول یې د ښځې په حواله یو بیل نظر دی. بیا خو پښتانه تر اوسه پورې د غلامانه ژوند کوي. نو د دوی سره د پښتنو له ښځو سره چې کوم هم دوی ته کوم حق ورکول پکار دي یا د دوی څومره خیال ساتل پکار دي، دا تر اوسه پورې ساتل سوی نه دی. نو لیکوال هم پر دې موضوع باندې، پر دې دغه باندې دا خواته اشاره کړې ده او کوشش یې کړی دی چې دا خبره تر موږ څنګه راورسوي. په دې کې په دې ناول کې کرکټر دی یو دغه د فلوشه ده چې دا د ورونو خوره مي او ښه تعلیم یافته مي، ښه تعلیم یې کړی. بیا وخت راځي دا په یو کالج کې معلمه لګېږي، هلته د استادي په طور سبق ورښوي. نو بیا د دې کالج له تګ راتګ چې کوم دا د روزانه پر بنیاد باندې کېږي. وخت تېرېږي، بیا دا په اګزام کې د دې ډیفټي لګېږي هلته د 11 پر پیپرانو باندې. نو بیا دا هلته ډیفټي له ورځي، بیا هلته د نورو ټیچرانو، نورو استادانو هم ډیفټي لګېږي، لکه څنګه چې د دې لګېدلي دي. نو هغه کې بیا یو بله ملګري دا پیدا کوي. نو خو پنجابي ملګري ورسره یې اردو سپیکینګ یوه پښتنه نجلۍ هلته دې سره ملاوږي، چې رڼا نومېږي. د دوی دوستي بیا ډېره مخته ځي. بیا دوی چې کومې د زړه خبرې دي هغه یو بل ته کوي. نو د پلوشې او د رڼا خبرې سره کوي. په دې دغه کې رڼا پوښتنه ځینې وکړي چې ستا کوزده یا څه داسې سوي دي. خو دا ورته وایي چې او کوزده مې سوي ده، کوزده یې د اکا له زوی سره سوي دي، د اکا زوی امجد نومېږي. خو بیا بدبختانه هغه کوزده ماته سوي دي. نو بس دا بیا پر دې موضوع باندې ډېرې خبرې کول نه غواړي. خو د دوی دوستي چې کومه ده هغه ډېره مخته ځي. نو بیا دوی د روزانه پر بنیاد کالج له ځي، هلته ګوري دا لوستونکي دا دغه له هغه ځایه سره دا اجتماعي نظام چې کوم دی دا ټول زور پر دې کوي. هلته د نجونو، د استادانو، د دې ټولو فکر سوچ په کلچر، په کپړو کې وي، په سنډلو کې وي، په موبایلو کې وي، په سینټو کې وي. کوم چې اصلي تعلیم دی یا کوم تعلیم کول پکار دی هغه رنګه نه وي څنګه چې پلوشې ومیږي. نو بیا دا پیپران اصلي کله راځي پر لیاره، بیا دا دوی ته د خلکو خبرې، د خلکو دا عادتونه دا خوند ورنه کړي. بیا دوی دا یو له بله سره ډېر زیات هلته خبرې پر کوي چې په معاشره کې کر سره د کور و ښځه ته هر سړی د ښځه په نظر ګوري. بهر که بیا کومه ښځه وه، کومه خور وه، کومه لور وه، واته بلکل دوی د ښځې په نظر ګرځه ګوري، نه یو ایلین، یو د بلې دنیا خلک یې اسمري. نو بیا دا له پښتنو سره پلوشه له پښتنو سره هم ډېره زیاته مینه لري. دا د پښتنو له دود دستور سره، د پښتنو له خاورو سره، د پښتنو له کلو سره ډېره مینه کوي، د کلي اوسېدونکي. بیا چې په دې کوټه ښار کې کوم هم ناواړه چلن کېږي یا چاودنه کېږي یا بل څه کېږي، بیا دا د پاکستاني ریاست د میډیا د رسنیو له لارې دا بیا ټول پر دې تپل کېږي چې د دې تر شا د پښتنو لاس دی. دا په دې ډېره زیاته ځورېږي چې دا څنګه کېدلی شي. بیا وخت تېرېږي، دوی په کالج کې د کار کولو دپاره د مزدور ضرورت وي. بیا چې د دوی کومه پرنسپله ده، نو هغه هلته چوکیدار ته وایي چې ته به سبا مزدوران راولې، په دا کالج کې کوم کار دی، دا کار به دا مزدوران تر سره رسوي، دا کالج به صفا کوي، دا کار به پکې کوي، د کنسټرکشن غه. نو هلته یو پښتنه میډم بل هم ناست دی، هغه چوکیدار ته وایي د سکول هغه ته چې تا کار څه وکړه، چې ته لا ولې شنه کارډونه ګوره. په دې کې داسې نه وي چې داسې سړی راسي چې هغه ماجر یي، معنا له بله دغه ځه راغلی پښتون نه یي، داسې یاسې. نو دا خبره دا ډېره ځوروي په زړه کې چې دا زموږ خلک له خپلو خلکو دومره نفرت ولیکي. نو دا ډېر په دې ځورېږي، ډېره زیاته خوښ نه کېږي چې یو پښتون د راسي دا کار دی، د دغه کړي ودې کې. خو بیا مخته دا ژوندون داسې روان وي. بیا دا یو ورځ په کالج کې دا چې دا کوم پیشنونه یې شان وي د دې ډېره تنګه سي، پښتانه ګر سره خپل کلچر ته اهمیت نه ورکوي. بیا دا په دفتر کې دا خبره کوي چې که چېرې موږ داسې په کالج کې پروګرام کښې کړو چې هر کام چې کوم دی هغه د راشي د خپل استادانو سره دا خبره کوي چې موږ به لوستونکي ته وایو چې کوم هم د کوم ژبې ویونکي دلته دي هغه د خپل کلچر ریپرزنټ کړي، ورځ به داسې جوړه کړو، دا به ډېره معنا ولري. نو بیا دې ته دا جواب د پښتنو له خوا ورکول کېږي چې نه، دا نه دي کول پکار، دا دلته تعصب ډېره وي، دا دلته ډېر تعصبیان خلک شته، دا ډېره په دې ځورېږي چې په دې ښار کې سره اوسو، یوه ژبه ده، یو کلچر دی او یو جغرافیه ده، بیا هم خلک له دې ځای دومره بېزاره دي. نو بیا د دې د کوزدې خبرې راځي، بیا یو ژوند بل پړاو ته ځي چې ورونه او پلار یې دا مشوره کوي چې ته به دا د اکا زوی او مصر نه دویم دا به کوې، د هغه نوم حمید وي. نو دا ډېره زیاته په دې غمجنه سي، پریشانه سي چې مصر وروره سره زما تعلق خراب شوی دی، اوس به دویمه سره دغه کېږي. نو دا په دې معنا دا وایي چې یو پښتنه نجلۍ
یو تعلیم یافته نجلۍ او چې دومره اعلی تعلیم یې کړی دا د ژوند په چارو د ژوند په فیصلو کې دومره بېوسه نجلۍ د ټول کور خاطر وړي خو دا ټول کور د هغه نجلۍ خاطر نشي وړلی بیا دا دلته د دې ټولنې له چلنه زه د دې ټولنې له حرکتو زه ډېره زیاته مایوسه او دا د دې کومه ملګري کې چې د هغه هم ډېره زیاته مایوسه بیا دوی یو ورځ په مابین کې دا خبره هم سره وکړي چې دلته هر نر د کور ښځه چې کومه د هغه ښځه زمري د باندې چې کومې ښځې دي د مینټو حواله راوړي چې ودې ته دوی په داسې نظر ګوري لکه د کساب غوښو ته چې یو وږی سپی ورېله کې یا وږی سپی په کوم نظر ورته ګوري دا د بارو ښځو ته دا خلک په دا نظر ګوري نو دا ناول په اورېدلو په ویلو ارزي او موږ هیله لرو چې خو ډېر غټ دی موږ کوشش کړی دی چې تاسو یې بیا په خپله مو ویاستئ کور مودان مننه